سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو تازه خبر، یو افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې د خبر کې ویل شوي دي چې په کراچۍ کې په هسپتال کې یو مړی راژوندی شوی دی چې یوه ښځه وه هغه مړه راژوندی شوې ده. دا تفصیل د واقعې څنګه مخې ته راغلی ده، څنګه ډاکټران ویرېدل او د هسپتال نه یې منډې کړې، دا ټول تفصیل به تاسو هم دلته وګورئ. قدرمنو، دا واقعه چې همدا اوس موږ ته یو چا راولېږله، یو ویډیو ده چې په هغې کې لیدل کېدل یوه ښځه چې هغه مړه ډیکلیر شوه، هغه هسپتال والاو ډاکټرانو وویل چې دا مړه ده. کور والاو هم دغه رپورټ قبول کړو کله چې هغه یې د هسپتال نه راوویستله او سردخانې ته یې منتقل کړه چې تر هغې پورې د هغې جنازه کېږي. د هغې مړی په سردخانه کې ایښی و چې د هغې د جنازې د تدفین وخت رانږدې شي او بیا یې یوسي. خو په دغه دوران کې چې په دې سردخانه کې 1 یا 2 ګنټې تېرې شوي، یکدم دغه ښځه راباسېدلې ده، د هغه بیډ نه یې راټوپ کړي دي او هلته کوم کسان چې په ډیوټۍ باندې وو هغو ټولو منډې کړي دي. د هغې نه پس بیا د کورنۍ والاو ته هم دا خبره مخې ته راغلې ده چې ډاکټرانو مکمل تحقیق، مکمل معلومات نه وو کړي او ښځه یې مړه ډیکلیر کړې ده. داسې هم ویل کېږي چې دغه ښځه بیا کیدای شي مړه شوې وي یا هر څه چې شوي وي، خو دغه دوران کې ښځه ژوندۍ وه. نو د دغه کورنۍ خلکو احتجاج هم کړی دی او د ډاکټرانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې.